سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، الله پاک دې وکړي روغ جوړې. دوستانو په غوښتنه وای څنګه کولای شو مونږ لکه هغه صفحې چې مونږ لایک کړي دي یا پیجونه چې مونږ لایک کړي دي بل چاته ښکاره نه سي، یعنې مونږ هغه صفحې مونږ پټې کړو په خپل فیسبوکونو کې. یعنې مونږ وای څنګه کولای شو. نو زه تاسو ته ښیم په دې لنډه ویډیو کې. خپل ګوګل به خلاص کړئ د موبایل له لارې او د کمپیوټر له لارې به لا درته اسانه سي. نو کله چې ګوګل خلاص کړئ دا بره درې ټکي به ووایي د ریکویسټ د سټاپ سایټ چې کوم دا به اوکې کوي. دا صفحه به د کمپیوټر په رقم باندې بدله سي، کمپیوټر سایټ ته به واوړي لکه په دې رقم به سي. نو دلته به تاسې فیسبوک اوکې کوئ، فیسبوک به سرچ کوئ. کله مو فیسبوک چې سرچ کړئ فیسبوک به خلاص کړئ د دې له لارې نه. د ما فیسبوک خو تیار خلاص ده، مثلا تاسې هم خپل فیسبوک آی ډي ورکړئ دا خلاص کړئ. دلته دغه خپل د تاسې د صفحې کوم پروفایل چې دا پروفایل ته به ولاړ سئ، صفحه به په دې رقم باندې سي. کله صفحه چې په دې رقم باندې واوښتله دغه مور یې لیکلي دي درته د MORE مور چې کله هغه که نو دلته دغه لایک سي کوم ده لایک به اوکې کوي. کله چې لایک اوکې سه دلته دا ټولې صفحې دي مثلا دا راځي. کله چې دا صفحې راغللې په دې کې مثلا تاسې دغه بر درې ټکي دي دا دغه د قلم نشان چې کوم ده داسې کله اوکې که په دې کې دغه ایډیټ د پرایوسي اف یور لایکس دا چې کله اوکې که نو دلته د تاسې د صفحو ټول دا څومره صفحې مثلا تاسې لکه مووي تلویزیون یا موزیک بوکس کوم شی دي دا مقصد په دې رقم کې دا به په ما خو بلاک کړي دي مقصد دی چې د دنیا نقشه چې کومه ده هغه یې پبلیک نه به دا ان لیمیته کوي. اوس خو ځکه د ما سوي دي بیا نه کېږي. نو کله چې دا ان لیمیته که صفحې به د تاسې نه ښکاري. نو دا څومره صفحې چې دي دا مقصد بل چاته نه ښکاري. دا ما سره چې ما لایک کړي دي مقصد دا به یو تاسې سره شي. نو دا کوم دوستانو چې غوښتنه کړې وه دا ویډیو مې د هغه دپاره جوړه کړه. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه سي. نو تر راتلونکې ویډیو مو په الله سپارم. په مخه مو ګلونه.